شكرا لك. اوس مهال چې موږ چیرته یو د دې مخکې چې زه ووایم تاسو کمنټ کې ولیکئ یو اټکل وکړئ چې دا کوم ولایت دی. أحييت روحي وأنرت قلبي. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د قمر بنسټ یو باور دا دی چې موږ وکولی سو همیش د افغانستان په ټوله جغرافیه کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې توضیحات، مرستې او کومکونه ولرو. دا چې اوس مهال موږ کوم ولایت کې یو دا به وروسته درته وایم، لیکن الحمدلله نن ورځ موږ په کونړ ولایت کې هم توضیح درلودله او د دې ترڅنګ زموږ یو ټیم هلته دی او موږ پرون له کابله حرکت وکړ او بیګا ورسېدو او اوس مهال چې موږ چیرته یو دا چې دی د دې مخکې چې زه ووایم تاسو کمنټ کې ولیکئ یو اټکل وکړئ چې دا کوم ولایت دی. موږ اوس مهال په سمنګان ولایت خلم ولسوالۍ کې یو او دلته ژمنی توضیح لرو. تاسو پوهېږئ چې دا خو ولایتونه هم سرتسیره ولایتونه دي، یخ ولایتونه دي، دلته واورې کېږي او خلک مشکلات لري او دې ترڅنګ تاسو پوهېږئ چې په دې ولایت کې زلزله هم شوې وه او د ګڼ شمېر خلکو کورونه وران شوي وو. دا د ژمنیو توکو توضیح ده. کمپلي دي پکې، جورابې دي، دستکشې دي، جمپرونه دي، ښځینه او نارینه مختلف شیان دي تر څو دوی وکولی شي دغه ژمي کې ترې استفاده وکړي او ګټه ترې واخلي. دې ترڅنګ تاسو پوهېږئ چې قمر بنسټ تل هڅه کوي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو مهمو او اساسي برخو کې توضیحات، مرستې او کومکونه ولري. روژه را روانه ده او انشاءالله په روژه کې به قمر بنسټ ډېرې ښې برنامې د خپلو ګرانو هیوادوالو لپاره لري. نو تاسو ته لینکونه پر سکرین باندې هم ښکاري، په ډسکرپشن کې هم ښکاري، واتساپ شمېره هم ښکاري. انشاءالله موږ سره اړیکه ونیسئ او د خیر په دې لوی کاروان کې زموږ ملګري سئ. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله. لسانا ذاكرا قلبا